ویټامین A د لید اوریدلو او د ماشومانو د بدن مقاومت ودې لپاره ډېر مهم دی. دا ویټامین په هګیو، شیدو، میوو او ژیړ رنګونو سبزیجاتو کې ډېر شتون لري. د ویټامین A د اهمیت له امله د ګوزڼ څاڅکو سربیره ماشومانو ته د واکسین کمپاین په جریان کې په هرو 6 میاشتو کې یو ځل ویټامین A هم ورکول کیږي. ورور جانه یو میاشتنی ماشوم هم لرم، هغې ته هم باید ورکړل شي؟ هو خور جانې، هغه هم راته راوړله چې ویټامین A ورکړم. آفرین چې په یاد کې مو. ویټامین A په هګیو، شیدو، سبزیجاتو او نارنجي میوو کې موندل کېږي. دا ویټامین د ماشومانو معافیت سیستم ساتلو کې مرسته کوي. د دوی اورېدل او لید پیاوړي کوي او د 5 کالو څخه کم عمر ماشومانو کې د اسهال او شیرې ناروغۍ مخنیوی کوي.